څوک چې د میډیکل فیلډ سره تعلق نه لري دا ویډیو د هغوی دپاره. تاسو ډېر زیات زمانه دا تپوس کوئ چې په میډیسن کې دا فارموله څه شی ده. هر قسم میډیسن او دوایانې یا ټیبلټ وغیره چې تاسو ته راشي خو چې د هغوی فارموله یو شانتې وي نو هغه ټول به یو شانتې کار کوي، ځکه چې مختلف نومونه لکه څنګه تاسو ته مخې ته پراته دي، ایسو کپسول ده، اګزیسون کپسول دی، نایلوز دی، ایزومول دی، دا ټول کپسول مختلف نومونه باندې خو د دوی فارموله یو قسم ده چې ایسومیپرازول ده چې دې ته په میډیکل کې جنریک نیم ویلی شي او دا کوم نوم چې دې ته برینډ نیم ویلی شي. هر کله دا په برینډ نیم یعنی په دې نومونو باندې دا کار نه کوي، دا به په دې فارموله باندې کار کوي کوم ته چې ایسومیپرازول ویلی شي. او دا کار چې زیاتوي نو دا د پاور په بیس باندې کار زیاتوي چې د دې پاور څومره زیات وي عمره یې کار هم زیات وي او سایډ افیکټ یې هم زیات وي. خو دا به موږ څنګه پیژنو چې آیا د دې نوم والا بهترین کار کوي که د دې نوم والا بهترین کار کوي او دا څومره ریټ کې موږ ته پریوزي ارزانه او دا موږ ته ګرانه پریوزي، نو دا به موږ څنګه پیژنو؟ نو دې دپاره موږ تاسو کمپنۍ پیژنو چې کومه ملټي نیشنل کمپنۍ ده یا کومه پروموشن کمپنۍ ده. نو په دې کې بیا خبرې شته دي. که چېرې تاسو وایئ چې د دې نه هم موږ ځان خبر کړو نو د هغې دپاره تاسو په کمنټ کې پارټ ولیکئ، ځکه چې په دې شارټ ویډیو کې هغه نه راځي. نو هغې دپاره زه تاسو ته لانګ ویډیو جوړوم. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټ وي خپل فرینډ سره شیر کړئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکر یا الله حافظ.